د پښتون تحفظ مومنټ اروپا ملګرو موږ سره د پی ټی ایم یو کې د کور کمیټې ممبر ښاغلی فایق خان یوسفزی ولاړ ده. دی به تاسو ته د ننني لاریون په باره کې تاسو ته لنډ معلومات شریک کړي. پښتون تحفظ مومنټ اروپا، برطانیه او د نورو هیوادونو سره ټول ملګري دلته د ملګرو ملتو د هډ کوارټر مخې ته راغلي دي. د خړ کمر کمه خونړۍ ظالمانه او جابرانه پیښه چې وشوه د هغې خلاف د احتجاج دپاره د علي وزیر محسن داوړ او د پښتون تحفظ مومنټ د ټولو نیول شوو ملګرو ملا بارام او په قیوم عثمان خیل باندې په نورو ملګرو باندې د شوي جبر خلاف دلته موږ ځو د ملګرو ملتو دفتر ته او هغې ته خپل فریاد کوو، خپل شکایت ورته کوو، خپله ګیله ورته کوو. موږ پښتون ته ژوندون غواړو، په نړۍ کې د ناموس، د عزت او سیال ژوند غواړو او دا د دې دپاره به د دنیا په هر ګوټ کې مظاهره کوو. ستاسو د کومک او د ملاتړ په تمه یو. بیا د ملګرو ملتو د هډ کوارټر مخې ته وینو. مننه. ډېره مننه.